بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دا نوی ورځ درس ته. زه راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه کلیک پر کوم چې کله مې کلیک وکړې راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه پاور پوینټ راخلاصوم چې راخلاص مو کوي. په تېر درس کې ورته ګورم موږ ان هم ختم کوي او انسرټ مو ختم کوي. سیسو په انسرټ کې د یو څه شیان پاتې لکه بوټو البم دی مثلا دا عمومي شیان چې شوه در سره پاتې وه. اوس زه راځم ورته ګورو بوټو البم چې د دې دپاره استعمالېږي که تو غواړې چې یاره زه البم جوړوم د عکسو دپاره عمومي عکسو دپاره موږ کولی چې البم جوړ کړو. بارکه زه راسم ورته ګورم وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې راځم ورته ګوره فیل ټکسټ ته پر دې باندې کلیک کوم. زه راځم ورته ګورم وینې دې ځای کې څخه زه وایم دلته یې زموږ سره چې شي دي دلته بکسونه زه وګورم چې زموږ سره پراته دي مثلا دلته به شاید عکسونه پراته دي یا دلته به وګورم چیک پراته دي دا عکسونه هم صحیح دي. خیر دا یو څو عکسونه در اخلم دا راځم سیسو دي مثلا دا یو عکس دی دوم دی دریم دی څلورم دی د څلور عکسونه مې راواخیستل دلته کلیک پر وکړه چې کله کلیک پر وکړې راځم ورته ګوره کریټ چې کله کریټ باندې کلیک وکړئ ورته ګوره زموږ سره فوټو البم جوړ شو دا فوټو البم دی ورته ګوره وینې جلا ورته ګورې جلا ورته ګوره په دغه کې جوړ شو دا ورته ګوره یو دی او دا ورته ګوره چې دی بل دی دوم دی په بل پرزنټیشن کې راته جوړ شو عموما فوټو البم څخه موږ چې استفاده کوو نو دا چې کار به ورته ګورم وینې اوس دا البم دی سیسو دلته لیکلي فوټو البم که تو غواړې چې زه یو سلاټ د منځه باسم مثلا دا د منځه باسم راست دلې ورته ګوره دلته پر ودرېږي چې ودرېږي دلته ډیلیټ بټن ووهه چې ودې وهغه ختم شي باره دا دی دا دی دا دی دا دی دلته ورته ګوره مختلف ورته ګوره مختلف چې دي فوټو البم دی نو هر یو ورته ګوره چې ته استعمالی کوئ چې استعمالی کړې هغه به درته راشي نو دا چې کار و دا د فوټو البم کار دی موږ کولی چې دا وي که ورته د فوټو البم کې ایډیټ کړې ایډیټ هم کولی شي چې مثلا یو دانې ځینې ختم کړي خو ماسې کې فوټو د عکسو البم درته جوړېږي بس خلاص خبر عموما دا کار کوي سیسو دا خو د دې لپاره استعمالېږي. اوس نو که زه راسم ته ګوره زه وایم یاره زه دلته په سلاټ کې یوه ویډیو غواړم یا ایډیو غواړم اوس که زه راسم ته ګوره مینې دلته کلیک پر وکړم موږ ته یې لیکلي انلاین ویډیو او دلته یې لیکلي ویډیو مای پي سي انلاین ویډیو دې څه کار کوي که چیرې ته د انټرنیټ سره وصل یې په انټرنیټ کې دننه انلاین ویډیوګانې دي وایي هغه دې کولی شي پورته کړي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې دلته ورته ګوره وینې د انټرنیټ سره وصل نه یې دلته ویډیو نه راځي او که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګوره وینې دلته لیکلي ویډیو ان مای پي سي پر دې باندې کلیک وکړم اوس چې هر ځای ورته ګورې ویډیو پرته یې کولی چې راواخلي مثلا زه راځم ورته ګورم وینې دې ځای کې څخه دلته به وګورم دا ویډیو ده پر دې باندې کلیک کوم انسرټ کې چې انسرټ کې ورته ګورې ویډیو راغله خو اوس دا نه راځي ځکه چې دا ویډیو ډېرې بې اندازې غټه ده ځکه چې دا ورته ګوره کنورټر د سیسو دا دی دا ورته ګوره عموما اوس نه راځي خو هر ویډیو چې ته غواړې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه پر ویډیو باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سیسو دغه ځای کې څخه ورته ګورې ویډیو راخیستل کېږي دلته چې کې ایښول کېږي زه به راسم زه وایم بیا هغه زما سره به نورې ویډیوګانې یي که به نه یې دلته راځم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم یاره نشته راسره ویډیوګانې ویډیوز دا ویډیو به راواخلم کلیک پر وکړه ورته ګوره دا راپورته شوله وینې دا ورته ګوره ویډیو ده اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې دلته چې کېږي سیسو دا ده نو دا ورته ګوره زموږ سره ویډیو ده هغه ویډیو دې کولی چې راواخیستل شي سیسو بارکه دا ویډیو ورته ګوره که غټه که زه راسم ورته ګوره وینې دلته انسرټ ته راځم پر انسرټ باندې کلیک کوم سیسو راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه ویډیو مای پي سي مثلا دا ویډیو راخلم هر ویډیو چې راځي کلیک پر وکړئ ورته ګوره دې ځای کې څخه هغه ویډیو دې راخیستلی شي که غټه یې غټېږي که کلي که یې کوچني کېږي د دې او د دغه چې د عمومي فرق نشته صحیح شو دا کار کوي. او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا خو د ویډیو کار دی او که تو غواړې چې یاره زه اډیو غواړم اډیو چې دی یو ویډیو د بل اډیو ده ویډیو هغه ته ورکوي چې یو شی ښکاره کېږي اډیو هغه ته ورکوي چې یو شی نه ښکاره کېږي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ بلته دلته لیکلي وینې وایي اډیو اون مای پي سي وایي زما سره په کمپیوټر کې دننه چې کومه اډیو پرته ده هغه دې کولی شي چې راواخیستل شي هغه به درته راسي. اوس نو ځکه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ په کمپیوټر کې هر ځای چې اډیو پرته وه هغه دې کولی چې استعمالي کړي او درته راباسي سیسو نو عموما ورته ګوره دا دې کار دی بس خلاصه خبره دا چې کار دی دا ده اډیو اون مای پي سي کار دی. او دغه څخه وروسته ریکارډ اډیو ریکارډ به داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره زه دلته د خبرې چې کوم د زما ثبت د زما خبرې دلته چې شي راشي په دې کمپیوټر کې دې راشي بارکه راشي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم ریکارډ اډیو پر دې باندې کلیک وکړه دا به درته راشي اوس دلته که یو نوم ورکړې نوم وله ورکړه که نو راسي پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې خبرې شروع شوې اوس دا خبرې چې د اصلونه کوې سیسو وې کوې که تر پایه پورې چې اصلونه خبرې دې وکړلې د ستا خبرې دلته چې کې ثبت کېږي په دغه کمپیوټر کې دننه په ام اس پاور پوینټ کې دننه اوس که زه راسم ورته ګوره چې کوم اوکې کوم چې اوکې دې که سیسو اوس که ورسې ورته ګوره وینې دا ورته ګوره چې کېږي چالان سو ګوره اوس دا خبرې چې دا ورته ګوره اډیو د سیسو نو دا ورته ګوره دې دپاره چې کې استعمالېږي نو زموږ سره یو چې شي ویډیو او بل چې شي اډیو د دې دوه دپاره ورته ګوره عموما استعمالېږي هغه به درته راسي.
او د هغه څخه وروسته سکرین ریکارډینګ دی. سکرین ریکارډینګ باید داسې کار کوي که ته وغواړې یاره لکه دغه کمپیوټر چې زه استعمالوم دا سکرین ریکارډینګ چې دی په 2014 په 2010 په 2000 په هغو کې نشته، په هغه کمپیوټر په هغه ویډیو دغه کې نشته، آفیس کې نشته، عموما په دې آفیس کې چې استعمالیږي. اوس سکرین ریکارډینګ د ذکر اسم ته ګور دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. زه راځم ورته ګور دا ټول چې کوم انتخابوم چې انتخاب دې کوي راسه ورته ګور پر دې ریکارډ باندې کلیک وکړم ورته ګور وینې دا ورته ګور وینې چې شروع شو او چې شروع سو بار راځي ورته ګور وینې دې ځکه پر دې باندې کلیک کوي راځي ورته ګور وینې دې ځکه شاته کوي شاته کېږي دا ورته ګور خلاصې ارزګي چې تاسو ورته ګور خپل پښت کول چې هغه چې استعمال کوي چې کله دا کار وکړي سو بیرته راځم ورته ګورې دې ځکه څخه پر دې باندې کلیک کوم پاور پوینټ راخلاصوم چې خپل کار ټول خلاص کړي پاور پوینټ راخلاصوم چې کله راخلاص کړي برکه دې ورته ګورې وینې ور پورته سي دا به درته راسي بار راځه ورته ګورې وینې دې ځکه څه چې باندې چې کله دې باندې ورته ګورې دا دلته رالی چې دلته رالی اوس دې ځکه کول چې دا په چې کې ثبت کړي. اوس نو زه راځم کنټرول نیسم اس وام ثبتوم یې براوزر راځم پر دې باندې کلیک کوم سیسو راځم ورته ګورې وینې پر ډیسکټاپ باندې ثبتوم که یو نوم ورکړې نوم ورکولی شي کله راسه ورته ګورې دلته کلیک پر وکړه اوس دلته لیکلي دي ورته ګورې وینې دغه دی MP4 کومه ده دغه دی وینې څه لیکلي دي ویډیو MP4 پر دې باندې کلیک وکړه دلته چې سیو یې چې سیو دې کړه دلته راځم ورته ګورې سیو باندې کلیک کوم ورته ګورې وینې دغه روان سو چې روان سو اوس دغه چې دی زموږ سره په کمپیوټر کې ورته ګوره ثبتېږي د ویډیو په شکل دغه د MP4 په شکل چې کېږي راسره ثبتېږي. نو دا عموما ورته ګوره چې ښکاري د MP4 کار سیسو که ته وغواړې چې زه ویډیو ثبتوم نو په دې صورت موږ کولی چې ثبت کړو او درته راوسي سیسو دا کار کوي. نو دا چې ښکار دا د انسرټ کار و انسرټ ورته ګوره نور شیان چې دی ټول تکراري شیان دي ماسک په دغه کې دا یو څو شیان چې نه و تکراري هغه نو دا درته ورته ګوره ټول چې سول ختم سول. د هغه څخه وروسته راځم ډیزاین ته په ډیزاین باندې کلیک کوم ډیزاین خو تاسو ته معلومه شي ورته ګوره دا مختلف ډیزاینونه دي ورته ګوره دا ډیزاین دی دا ډیزاین دی ولا ورکوي که نور ډیزاینونه غواړې راسه ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا ډیزاینونه ورکوي یا راسه ورته ګوره وینې اوس که زه وغواړم چې دا ډیزاین ما ورکوي زه غواړم چې دا ډیزاین ثبت کړم سیسو نو راسه ورته ګوره په دې سیو کرنټ تیمز په دې باندې کلیک وکړئ دا ثبت کړه سیسو زه غواړم چې په ډیسکټاپ باندې ثبت کړم دا ورته ګوره چې ثبت سیسو اوس که زه راسم ورته ګوره دا ډیزاین انتخاب کړم یا دا ډیزاین انتخاب کړم اوس که زه وغواړم چې هغه ډیزاین دی مثلا چې راپورټ کار دی وکړي نو بیا به راسي ورته ګوره براوز فار تیمز په دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې سیسو راسه ورته ګوره وینې پر دا باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دې ځای څخه دا تیمز راواخلې ورته ګوره کلیک پر وکړه ورته ګوره وینې هغه تیمز چې شو عملي سو نو عمومي ورته ګوره هغه تیمز د دې لپاره چې عملي کېږي او درته راځي. او که چیرې نور ډیزاینونه ورکوله نو راسه ورته کلیک ورکړه ورته ګوره رنګونه ورکړه رنګ چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې که چیرې په دغه کې دننه لیکنه وه فونټ ته هغه ته رنګ ورکولی شي سو دا افیکټس ورته ګوره مینه دا ډیزاینونه دي ډیزاین چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړې سو عمومي دا ډیزاینونه دي. او که راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا بیکګراوند دی سیسو دا بیکګراوند کې مثلا دې سټایلونه ورکوې خپل په خوښ ورته ګوره نور سټایلونه ورکوې راسه ورته ګوره فارمټ بیکګراوند ته سیسو نور سټایلونه ورکولی شي خو دا خپل په خوښ ورته ګوره چې کوم سټایل ته استعمالوې کولی چې استعمال یې کړې هغه به درته راسي هغه کولی چې انتخاب شي او درته انتخاب رسي دا خو ورته ګوره عموما د دې لپاره چې استعمالیږي. او که راسي فارمټ بیکګراوند ته که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دلته په دې ځای کې که راسي دلته کلیک پر وکړې دغه و دا چې د یو شی دی دا فارمټ بیکګراوند دی دا فارمټ بیکګراوند او که راسي پر دې باندې کلیک وکړې دا په دې شکل کې غواړي دا ورته ګوره وینې سایزونه دي که په دې شکل غواړي دې شکل کې درته راسي او که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه په دې شکل کې غواړي مثلا په دې شکل کې درته راسي دا مختلف سایزونه دي هر سایز چې ته غواړې کولی چې په هغه سایز کې درته استعمال شي او درته راسي سو. او دا څخه وروسته فارمټ بیکګراوند دې څه کار کوي که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا به درته راسي ورته ګوره دا موږ په مسوټ کې ویلي نو سولر دې معنا رنګ نه ورکړي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې داسې مختلف رنګ ورکول کېږي اوس دوه رنګه دي درې رنګه دي زه غواړم چې مثلا دې ته یو بل ګریډینټ رنګ ورکړم سیسو چې څو رنګ مې وله ورکړي او پر دې باندې بیا کلیک کوم سیسو دې ته مې مثلا کوم څه رنګ ورکوم داسې زرغون رنګ ورکوم وینې خپل په خوښ سره کوم رنګ ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې که بل علامه داسې علامه اضافه کړم نو زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو بل علامه مې چې کړه اضافه مې کړه دې ته مې مثلا سره کوم رنګ ورکوم یو جړ رنګ ورکوم سیسو خو دا خپل په خوښ سره کوم رنګ ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړه هغه رنګ ورکولی شي. اوس زه راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه کلیک پر کوم یو بل سلایډ اخلم چې دا سلایډ مې راواخیستی زه به راسم دغه به ځینې ختم کړم یو سټایل به ورکړم دا دی سیسو راځم ورته ګوره ډیزاین ته فارمټ باندې کلیک کوم اوس ورته ګوره دلته نو سیلوري دي ایچ نشته که په ګریډینټ باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې څو رنګونه دي اوس دلته معلوم شو ورته ګوره وینې دا درې رنګونه دي که څلور ورکړې څلور کېږي که پنځه ورکړې پنځه کېږي چې څو رنګونه ته ورکړې کولی چې وله ورکړې هغه به درته راسي. اوس که زه راسم پر دې باندې کلیک وکړم یو بل دا د اضافه سو یا کمی ورته ګوره تشي کېږي کمیږي بار که پر دې باندې کلیک وکړې دا رنګونه دي که پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاینونه دي که پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاینونه دي
برای یو داسې ډیزاین ورکوي دا ډیزاین ورکولی شي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګورو ویني یو داسې شکل ډیزاینونه دي کولی چې انتخاب یې کړي سیسو. او که پر دې باندې کلیک وکړي دا بیا ورته ګورو ویني نور مختلف ډیزاینونه دي. کوم ډیزاین چې انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به درته راشي سیسو. رقم رقم ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته غواړې. او که پر دې باندې کلیک وکړي دا بیا ورته ګورو ویني یو داسې ډیزاین دی دا شکل راځي ورته ګورو ویني دې ځای څخه دا شکل هم درته راځي د دې ځای څخه دا شکل هم درته راځي. او په پرنټر باندې کله کلیک وکړئ څه دام ډیزاین دی دام ډیزاین دی دام دی رقم رقم ډیزاینونه اکسیسو. اوس که زه راسم ته ګورو ویني پر دې باندې کلیک وکړم سیسو ژیړ رنګ ورکوم او راځم دې ځای ته ګورو ویني سور ژیړ رنګ ورکوم ورته ګورو دا یو ډیزاین راغی. نو خپل په خوښه ورته ګوري چې کوم ډیزاین ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به درته راشي. دا عموما د چې کارو د ډیزاین کارو د دې ځای څخه ویني د دې ځای پورې دا فارمټ ورته ګورو د انسورټ په ویډیو کې موږ ویلي سیسو د مخ تشریح ورکړې ده خو د دې دغه فرق نه دا ټول ورته ګوري ورکم ډیزاین سیسو پر هر ډیزاین چې تاسو ورکوي چې ول ورکړي هغه درته راشي او درته انتخاب شي. نو دا د ډیزاین کارو سیسو عمومي دا کار دی. دا ډیزاین هم چې ختم سو کمپلیټ سو. نو نن د پاره دغه کار بس په راتلونکي کې داس کې به ان شاء الله خدای کوله ترانزیشن وایي چې ترانزیشن څه کار کوي او چې لپاره استفاده شي.